د لاسه ورکړ نو اوس چې شی اوس زم پې خفه یم تم پې خفه یې که موږ هغه وخت کې اکشن اخیستی وی یا چاته دغه نفر معلومه چې دا یو رادیکلایز کس ده او دا موږ باید ډي رادیکلایز کړو او خپلې ټولنې کې دته یو ځای کړو دته خبرې وکړو چې مشکل د کوم ځای کې ده د دې لپاره موږ ته یو داسې نفر په کار و چې هغه د ده لپاره یو صحیح یو پلان درا جوړ کړی وی که نه د موږ ځینې مشکلات دا دي سنګروال صاحب د موږ دلته ډېر ښه هغه سایکټریک ډاکټران لرو که نه چې هغه ډېر ښه بحثونه کولی شي چې انسان چې کله ډپرس شي انسان چې کله مجبوري پرې راشي له کوره یو نفر به موږ دلته برټانیا ته یا یوروپ ته یا امریکا ته لیږلی په وطن کې 15 نفره ور په غاړه دي که نه نو دا خو هم ژوند زندګي لري ډپرس کېږي خفه کېږي په کور کې له بچوی نه لر له مورې لر له پلاره لرې له کلي کور نه لرې په مړه ژوندی راځي هغې ته نشي رسېدلی بیچاره کار کوي یا دغه لایف یا یو بل شی ورته پاتې په همدې کې خپل ژوند دغه کوي نو موږ په هغه ډپریشن یا موږ په خفګان باندې باور نه لرو که نه نو زه وایم مالکوزی چې موږ که غواړو د خپله ټولنه لیک بلده کړو یا دغو شیانو سره عادت کړو چې ته کولی شې یو چا نه هیلپ وغواړې ته کولی شې یو چا نه کومک وغواړې که ته په دغه ستونزه کې یې که نه خو موږ چې شی کوو د موږ ځینې هغه پوه ځوانان یا چې غټ اکاونټونه لري دلته خو دا معیار داسې جوړ شوی ده په دې سوشل میډیا کې سنګروال صاحب بد درته ښکاره نه سم که ډېر زیات فالوورز ولري لایفو ته دې هم خلک جګوي که ډېر زیات فالوورز ولري که په خبر هم نه پوهېږي هغه تا ته سټیج هم درکوي نو دا معیار ډېر موږ غلط ځان ته ټاکلی سټانډرډ هم ډېر زیاته غلطه ټاکلې ده که نه یو نفر به هېڅ فالوورز نه لري خو هغه به ډېره زیاته پوهه لري هغه به ډېر څه کولی شي هغه ټولنې ته وړاندې کړي هغه بیچاره ته څوک وخت نه ورکړي هغه ځای کې نه پرېږدي او دا ډېر غلط کار دی چې موږ یې کوو نو زه بیا هم وایم سنګروال صاحب که موږ کار کوو دغه ځوانانو باندې غږ وکړو چې پلیز همیشه یو ویډیو جوړوئ او خبرې کوي ګلاسوبه چې کوي په ارامه باندې کني په دې موضوع باندې خبرې وکړي کنه داسې مه کوئ چې راسې دا ټول افغانان تاسو ټارګېټ کړي دغه افغانانو ته نور مشکل مه جوړوئ سبا ته ماته هغه ځای کې ځای نه راکړي که ته اوس یو افغان غواړې چې د دوی په دې پولیسو کې ځان جوین کړي مطلب د جرمني په کوم اداره کې یو په کوم بلډینګ کې یا یو ځای کې ځان ته غواړي وظیفه کړي هغې باسي به دومره کریمینل چک کوي ستودرې ګرځي بیا دلته موږ خپل یو بل دښمن لرو بل دښمن هم دا د دغه NRF ډلې دي یو دا بله ده دا هم د موږ د پښتنو خلاف دي که نه دوی راځي پښتانه داسې لیول کې چې پښتانه یوازې افغانان دغه افغانان یوازې پښتانه دي دا ډېره غلط خبر ده که نه موږ ته یو نه دی را په غاړه دوه نه دی موږ ته ډېر دښمنان را په غاړه دي بخښنه غواړم خبرې دغه یو خبره پې زه اضافه کوم دغه ځای کې یو خو دلته دا وایي چې پښتانه افغانان دي دوهم د دوی ټولو کیسونه اکثرو کیسونه دا دي چې پښتانه مونږ وژني مونږ وهي مونږ ټکوي قاتلان دي دا دي هغه دي مونږ د جرمني له حکومت سره ما خپله تجربه کړې دي یا د جرمني له خلکو سره مونږ داسې پښتانه داسې معرفي شوي لکه په واقعي شکل چې وحشي ځناور یو او حملې ته تیار یو په داسې شکل باندې موږ معرفي شوي یو دا خپله ما تجربه کړې دي په مکتب کې چې کله مکتب نه موږ مثال سفر به هم لره بیروني معلمانو سره یعنې زه درته یو لنډه کیسه به وکړم دا ملګري دوستان منتظر دي خبرې به کوي موږ د مکتب له خوا نه یو ځای تللي د جرمني پارلمان تللي وو موږ سره زموږ معلم او زموږ یو معلمه وه هغې یو هزاره لکۍ له ځان سره ساتلی و چې هغه ډیپورټېده بیا هغې ویلې زه کور کې ځای ورکوم د زوی په حیث باندې ونیوه هغه ورته دا زموږ خلک په داسې یو شکل معرفي کړي وو چې مه کوه پوښتنه د هغې یو بله ملګرې وه هغه به د هغې کور تګ راتګ یې کوو هغې چې ما ته وویلې وایي ته پښتون یې ما ویلې هو اول یې پوښتنه وکړل وایي تاسو سندرې موسیقي بیا بېرته ویل تاسو پښتانه یاست تاسو خو دا شیان نه لرئ داسې ورته حیران شولم ما ویلې ولې نه لرو ما ویلې په افغانستان کې چې مولې سندرې دي یا تڼ ده ملي اتڼ ورته وایي کلتور د مولې هغه زموږ نه شروع ده زموږ د خلکو د مولې که درته وایم په هغه جغرافیه کې چې موسیقي دا شته او پخوانی ده هغه زموږ د پښتنو ده هغه زموږ کلتوري ده او موږ مولې هر څه لرو دا چې مولې سره کم معرفي شوي یو زما معلم یې په زر غږ وکړ د ملګري باندې وایي تېره ساتي دې خبرونه نو زمونږ دغه معرفت دغه نورو خلکو دومره بد کړی دومره ټیټ کړی دا چې حد نه لري موږ ته یو نه دوه نه درې نه لسګونه دښمنان را لغاړي دي د دې لسګونې په مقابله کې باید موږ دغسې کارونه ونه کوو چې رښتیا د خلکو دغه شته کې دا خبرې چې ورته شوي دي په یقین باندې بدلې شي او موږ ورته هماغسې وحشي ځناور ښکاره سو ګروال صاحب جمان دا خبرې وي بخښنه غواړم چې تاسو موضوع مې کوم بلې غاړې ته کش کړې دي ما هیله له ټولو ځوانانو نه دا کېږي ویډیوګانې جوړې کړي لایفونه وکړي هېڅ مشکل نشته او دا ډېره ښه خبره ده تاسو باید له موږ او تاسو باید یو بل چا نه په دغسې موضوع کې اوس مثال د خبرې دا د جرمني موضوع راغلی که نه د موږ کوشش باید دا وای دا د جرمني ځینې مدني فعالان ځینې سیاسي هغه څیرې یا هغه سیاسي فعالیتونه چې دوی موږ راوستو ځان سره کېنولې په دې موضوع موږ ورته خپل نظر ورکړی وای که نه موږ ځان سره
موږ همیشه څه بدبخته سوي یو سنګروال صاحب یو خو دا ده موږ په خپله ژبه باندې یو بل سره خبرې کوو خپلو ځوانانو ته پوهاوی ورکوو که موږ چېرته معلوماتي ویډیو کوو یا معلومات ورکوو نو د موږ معلومات باید یو دقیق وي او بل موږ ګزار په خپل ځان باندې بیرته ونه کړو که ته فکر وکړې ځان ته د وروره دلته هغه ونیسې توفانچه ونیسې ډز په خپل ځان باندې وکړي نو دا خو تا کومه ته ګټه ونه کړه نه که نه دا هغه ډز په خپل ځان باندې کړی نو دغه چا څه ویډیوګانې جوړې کړي او دغه رقم ته افغانستان ته افغانانو ته پیغورونه ورکړي دي دا صحیح کار نه ده ورور هماغه یو شخص تا کار کړی که څوک پېژني د هغه نوم د هغه ډیټیل د هغه د کورنۍ بیکګراونډ چې کومو مشکلات سره مخامخ وو هماغه د میډیا ته وړاندې کړي د خلکو ته ورکولي ټول افغانان پکې بخښنه غواړم بدبختي دلته دا د جرمني میډیا هم تر ډېره حده راسسته ده ډایرک دلته خو د سره افغان لیکلی ده لکه مخکې تا ویلې هغه کار چې په 2004 او 2002 کلونو کې انګلند کې روان دلته اوس روان ده ډایرک اسلامي هغه ورپسې تړي د ټول اسلام نوم ورپسې تړي دلته د ډېرو ځوانانو احساساتو سره لوبې کوي دغه میډیا د ځوانانو احساسات راپارېږي هغوی وایي څنګه ټول اسلام ته تروریست وي هغه هم په خلاف درېږي زه کله چې دغسې یو کار وینم چې ټول اسلام پکې یاد خدای ته شخصا ما ته هم غوسه راسي چې کار یو نفر کړی ده ولې تاسو پکې ټول اسلام شریکوئ ولې ټول اسلام پکې ګډوئ دلته خو په اروپا کې هم ډېر خلک کارونه کوي کریس دي مذهبونه رقم مذهبونه دي هېڅ کله مو نه رسي په دغه مذهب پورې تړلی انسان ده یوازې اسلامي نوم ورته ورکوي نو دغه مشکلات په دغه میډیا کې شته دا راسستي په دې میډیا کې شته په روزي په میډیا کې خبر خپور ته ډایرک افغان لیکلی نو چې نوم یې چې ده ډایرک افغان ټول افغان لیکلی اني پروره زه دوه خبرې کوم بیا زه زما نور ملګرو ته وخت ورکوم په ډېرې بخښنې سره ګورې اني پروره تاسو خو ژبه پورې زه د موږ خو نه زده صحیح د موږ خو تازه راغلي خو زه داسې باید تاسو ویډیوګانې وکړئ چې هغه د دې لحاظه وي په خدای دلته زه داسې ځوانان درته ښیم درته راولم چې ستنې ورته ولي دا اوس لیونیان سوي دي په دې جرمني کې حقیقت باندې باید سترګې پټې نه کړو پوه شوې مننه په دواړو سترګو موږ د شنبې ورځ داسې یو هغه هم لرو یو داسې لاریون یې ونیسئ د ماشوم په یاد باندې هلته یو ښار کې لرو ورځو موږ هلته وایو چې دا نه زموږ نه و نه زموږ نه ده نه زموږ دي دا خلک تروریست د هېڅ چا هم نه دي ماشوم وزني خلک ناکه وزني هغه د هېڅ چا هم نه دي نه زموږ دي نه به له موږ نه اوسېږي او نه موږ دغسې خلک یو موږ هلته ورځو هغه ځای کې ممکن زه د شنبې ورځ بیا ویډیو هم پوسټ کړم موږ هغه ځای ته ورځو او هلته د ماشوم په یاد باندې به شمع هم بلې کړو ګلان به هم هلته کېږدو دا د دې ماشوم حق نه و چې په خپل ملک کې یو څوک په 2 کلنۍ کې چې دومره ژوند یې مخکې ده یو څوک یې ووژني ته میلمه راسې تا ته کور کې ځای درکړي تا ته ډوډۍ درکړي اوبه درکړي هر امکانات تا ته درکړي او ته راسې د بچیان ووژني دا وحشت ګورې اني پروره د هغه ملګرو څخه زما دا خواهش دی موږ خو دود چې دومره نه دی نه مو انګلیس ته هم دی خو باید په دې باندې هم تاسو پوسټونه وکړئ چې کم کسان دلته خلاف کوي یا تا زه یم چې زه خلاف کوم باید ما وروره ډایرک یا ډیپورټ یا محبس راکړي دا نه چې دوی ورور راته سړی خلاف کې په کوڅه کې بیرته خوشي کړي مننه هغه نوري صاحب دا کومه خبره سته کې بخښنه غواړم دا په هر هیواد کې خپل قانون سته که نه د هغوی په قانون کې خپله جزا سته ده صحیح ده هغه باغې که کما تا ورته ووایې که ما وایي تا خبرې باید د ولس دپاره یي که نه د جرمني د ولس دپاره د هغوی مایند سیټ ما ته بدل کړو هغو ته ما ته دا مایند سیټ ورکړو صحیح ده دغه کس به ته په خط افغان دا د افغانستان د جغرافیا نه راغلی ده خو ټول افغانان دا شی نه دي یعنې دغه ذهنیت چې ما ته بدلو د دې دپاره کار کوو هلته که ته ځې د یو افغان په صفت هغو سره ودرېږي شمع ورته بلی یو ګل ورته ږدې هغو سره ته زاړې یعنې ته هغه سره ته د هغه په اوږه باندې سر ږدې چې وروره زه هم تا سره په دې غم کې شریک یم خو د دې مطلب نه ده چې ټول افغانانو ته ګوته ونیسي افغانان داسې خلک نه دي یو شخص ده دغه یو شخص دا کار کړی ده نو ته راسه ورور د دغه نفر آیډنټیفای کړه دا خبره دې نه ویسي خو دلته مشکل دا ده چې د موږ خپل افغانان راجګ سوي دي چې ډېر زیات فالوورز په دې ټیک ټاک کې لري هغوی راجګ سوي دا ویډیوګانې د شکل کړي هغه نفر نه زه په دې ګیله نه کوم یا په دې که زه اوس راجګ سم د هغه نوم واخلم راجګېږي وروره ارمیان یې لري یو شمات هم کنزاکتات هم موږ باید از ګروپ از کلیکټیو یو څو دانې ځوانان د افغانستان نه افغانان دغو خلکو ترڅ وروره دغه معیار تاسو ځان ته مه ټاکئ ستاسو فالوورز پیدا کړي کومه پوهه نه لري صحیح ده خیر د ښه ویډیو وکړه خو اول دا معلومات د صحیح که ته یو ټیک ټاک ته 2 ویډیوګانې ولیدلې تا دومره جذبات راځي چې تا ټول افغانان ته پکې کنځا وکړي او دا صحیح خبره نه ده
ټول افغانان دا رقم ته نه دي. زم دلته په انګلند کې ځون کوم، نن دغلته په جرمني کې سبا ته دلته کېږي، بل هېواد کې کېږي. د موږ او تاسو دغه د افغانستان د افغانانو نمایندګي سکو داسې کو. موږ اوس ګوره سفارتونه نه لرو، سفارتونه ټول بند شوي دي، سفیران نه لرو. موږ او تاسو د خپل هېواد نمایندګي کوو، موږ تاسو خپل هېواد ریپرزینټ کوو، افغانان ریپرزینټ کوو که نه. ته د هغه دپاره یو ډیپلوماټ یې، ته د هغه دپاره یو سیاسي څیره یې، نو ته چې دغه ولس سره ودرېږي، هغو سره خپله همدردي ته شیر کوي، ته هلته شمې بلای ګل ورته ږدي. دا خودي چې افغانان څومره سیولایز دي، ټول افغانان دا شکل نه دي. نو د دوی دغه مایند سیټ بیا بدلېږي، بیا دوی سبا نه راځي په میډیا کې دا خبرې نه کوي. میډیا کې بیا ډېری افغانان په دغې ورځې باندې کوم بحث دلته جوړېږي. سنګروال صاحب د مهیله بدایي له ټولو ځوانانو نه چې په جرمني ژبه باندې ډېر زیات وغږېږي او خبر او پیغام ورته دا ورکړي چې ورور افغانان ډېر سیولایز خلک دي. یو نفر دا کار کړی، سزا ورته چې تاسو په قانون کې څومره له سخته نه سخته سزا ورته ورکړي، خو ټول افغانان باید په دې کې شامل نه وي، د افغانانو رنګه باید بدنه شي. نو دا د ما هغه میسج و چې زه ډېرو ځوانانو نه خفه کېږم چې دوی دغه کارونه کوي. نه دی دا ډول. مننه. ډېرې بخښنې سره ښاغلي سنګروال صاحب، خادم صاحب بخیر راغلی. ښاغلي سنګروال صاحب او دروند مشر ښاغلی انجینر صاحب او نور د براډ ملګري ته دا چې مخکې مې فیسبوک را خلاص کړي او ټیک ټاک مې را خلاص کړي، ډېر څه مې ولیدل. زه فقط دومره وایم چې من حیث د یو څارنوال وایم چې جنایي جرمونه په ټول نړۍ کې شته، په هر ملک کې جنایي جرمونه اوس هم شته، سبا هم کېږي، راتلونکي هم کېږي. لیکن کله چې ما ټیک ټاک وکتی، دغه یو څو په نوم تش د ټیک ټاک داړه په خاص ډول سره د کاموال فکر کوم اعصابي توازن هم برابر نه دی، دا لیونی سوی دی. ټول راځي افغانان یې نیولي دي، افغانان داسې دي، افغانان بې عقل دي، افغانان ناپوه دي. او نافو ته دغه میډیا ته چا راویستلی؟ ته ولې همداسې کوې؟ ولې په یوه چپلاخه د سلو مخان خوږېږي؟ دلته خو جرمونه هره ورځ کېږي، دلته حکومت شته، دلته قضا شته، دلته څارنوالي شته، دلته عدالت شته. لومړی دغه ټولې مشکلات او ستونزې چې د افغان په نوم تپول کېږي، دا د خپل لاسه راسوي. کاموال ولاړېږي پر افغانانو تر سپکې سپورې کې، شیرزاد ولاړېږي. تاسو څوک یاست چې تاسو اول خپل ځانونه اصلاح کړئ؟ تاسو یوازې په فیسبوک کې په اروپا کې ځوانان کښېنولي دي چې په پلانکي پسې پوسټ وکړه، کنځلې پکې. دغه جرمونو ته خو تاسو هڅولي دي، دا ستاسو مفکوره پوچه ده. که تاسو علمیت درلودی، تاسو ځوانان دې ته نه هڅوله. صحیح دي، دلته مشکلات شته، خلک ټینشن لري، خلک په ډیپریشن کې دي، خلک په کورني مشکلات لري، خلک ستونزې لري. د انسان په دماغ کې دوه حرکت دي ښاغلي سنګروال صاحب، یو ارادي حرکت دی، یو غیر ارادي حرکت دی. غیر ارادي حرکت هغه وخت رامنځته کېږي کله چې ټول خواوې پر تا بسته سي، نور د تعامل او د صبر کاسه درنه سي، بیا غیر ارادي حرکت ترسره کېږي. ولو که دا پیښه چې هر چا کړې، طبیعي خبره ده چې د ډېر سخت مشکل سره به دا سړی مخ شوی. لیکن موږ ته په کار نه ده، ځوانانو ته په کار نه ده. زه پر کاموال ته وایم چې زه من حیث د یو افغان، من حیث د یو ځوان، زه په تا شرمېږم، ستا په خبرو شرمېږم. تاسو ګرده ورځ په لایفونو کې کنځلې کوئ، دا خو د حل لار نه ده. زه د جرمني په بااساسه ځوانانو غږ کوم، ورسي په دې مراسمو کې، په دې ټولنو کې سره یو ځای سي، د دوی په دې جنازې په مراسمو کې ونډه واخلي، دوی ته یو پیغامونه ورکړي، لیټرې ولېږي، د خواشینۍ لیټرې دوی ته ولېږي. پر دې مورد باندې تاسو تظاهرات وکړي چې موږ هیڅ نوع جرمونه دلته نه منو، هر مجرم ته باید سزا ورکول سي. په ځوانانو غږ کوم، بیا دغه د ټیک ټاک پر ټولو ځوانانو غږ کوم، هغه چې د افغان نوم اخلي، پر دې باندې ستا دپاره شرم دی. ته مطالعه وکړه، ته ځوان نه یې، ستا سره د افغانانو غم نشته، ته فقط خپل د ویورس او خپل د فالوورس لپاره ناست یې. دا ټوله برنامه د افغانانو روم چې یو عادي پیښه نه وي سوې، افغان داسې وکړه چې عادي پیښه. ولې وروره؟ افغان خو په افغانستان کې هم جنایي جرمونه کېږي، په بهر کې هم کېږي، په امریکا کې کېږي، په کاناډا کې کېږي. تاسو خو ویورسو تماشاچیان پر ځان راټول کړي دي، افغانان دلته افغانان ستړي دي، افغانان په ټیکاوي کې کار کوي، ټیکسي چلی، د بل ځای مزدوري کوي. حتما یو پیښه کېږي، د هیڅ هغه علمي خلکو څخه چې لوستي تعلیم یې کړی، د هغوی څخه یو وخت اشتباه کېږي. کله سړی په موټر ولي، کله د یو بل چا سره په شخړه کې، په شخصي حسابونو، په بزنسونو کې، دا اوس افغانان په جنجال کې دي. دا خو دا معنا نه لري چې د افغانیت باسي، ته د بد اخلاقۍ ټاپه پر لګې، ته د انسانیت باسي. دومره الفاظ چې دا کاموال کار کړله، سخت وشرمېدلم، سخت خجالت خبرې وکړې. د دپاره شرم دی، د فکر کار نه کوي، د عقل کار نه کوي. زه نه پوهېږم چې موږ د چا څخه ګیله وکړو. هلته د لوی افغانستان د جوړولو نارې وایي او دلته راځي پر افغانانو د بې سواده او د جاهل ټاپې وایي.
دا کوم علم دی دا کوم منطق دی اول د سنگروال صاحب که تاسو دغه د کاموالو د ځینو نورو لایفونو ته کښېنئ دوی د آرمي په نامه خبرې کوي دوی ځان ته 4-5 ځوانان لري چې دوی هغه د پاره وایي چې ورسه په دې انجینر صاحب پسې پوسټ وکړه کړنځل یې ورته وکړه پله دی ښه په بیا به کوي بیا چې دا خلاص شو بل یو په بیا به کوي په اتریش کې یو دانه لیونی ناست دي نوم یې زما یاد ته نه راځي هغه علیحده خلک پیسې ورکوي 1,000-2,000 ډالر ورکوي چې نن دغه راوګیر که سبا دا راګیر که سبا انجلۍ راګیر که سبا هلک راګیر که دا هغه څه دي چې موږ خپل حیثیت خپل د لاس ورکړي افغانستان کې چې انقلابونه راغلي دا ټول انقلابونه یوازینی عامل لوستې د قلم خاوندانو څخه دا پیښې سوي دي د بېسواده خلکو څخه نه دي سوي ټول د قلم خاوندان دي همدا اوس تاسو دغه کاموال نن دلته په دغه لایفونو کې په طالبانو په دې پسې خبرې کوي هغه چې کله کابل ته تللی و کابل ګلزار و کابل امن و هلته د جنرال موبین نه رسمیات لري نه وظیفه لري نه دنده لري نه هلته په امارات کې ځای په ول او بلا کې ورکوي زه د هلمند یو ځوان یم په ټولو هر څه خبر یم ټول معلومات د امارات را سره دي لیکن دغه سړي ته ولاکه په هلمند کې ځای لا ورته ورکوي دغه کاموالو دا یو څو نور د غوړمالیو د چاپلوسۍ لپاره عکسونه ورسره واخیستل اوس دلته ورته چاپلوسي کوي اوس بیا راځي افغانان جاهلین دي افغانان ناپوه دي او پیښه وسوه پیښه په امریکا کې کیږي پیښه په جرمني کې کیږي پیښه په آلمان کې کیږي سبا به بله پیښه وسي ته نو لایفونو ته کشې شرم وکړه حیا وکړه ستا دپاره دومره دا وقار او دا عزت دا غیرت دا ننګ د افغانانو تا ته نه دی پاته چې تا هر ځوان تر پښو لاندې کې پیښه کیږي اوس وله محکمه سته قاضي سته څارنوال سته سلیسټر سته هر څه سته زه بیا هم سنګروال صاحب ستاسو باندې غږ کوم که چیرې تاسو په جرمني کې یاست ځوانان سره ټول سي پر دې مورد کې عامه پوهاوی ځوانان ته ورکړي چې موږ د دې تروریستو د داسې پیښو هېڅ مینوال نه خوند راکړي بخښنه غواړم خبره هم نیسو موږ د شنبې ورځ پروګرام لرو ډیره مننه سنګروال صاحب بس زه نور ستاسو وخت نه نیسم فقط د پر ټولو ځوانانو غږ کوم چې دا کاموالو ځینې نور کسان چې منفي تبلیغات د افغانانو پسې کوي د افغانانو توهین کوي د افغانانو حیثیت اخلي داسې خلکو خبرو ته غوږ مه نیسي افغانان عزت لري افغانان وقار لري افغانان درانه خلک دي ډیره مننه زه نور ستاسو وخت نه نیسم ښاغلي سنګروال صاحب دې موضوع ته ستاسو توجه غواړم همچنان ښاغلي قدرمن انجینر صاحب ډیره مننه ښاغلی خادم کور مودان آباد اوسئ کور مودان